د صلاح الدین رباني استعفا په ټولنیزه رسنیو شور او غوغا راپورته کړه. صلاح الدین رباني د خپل شرم پټولو لپاره وایي چې ما له غني سره سیاست وکړ. صلاح الدین رباني ډله او د هغوی پلویان وایي چې موږ د هیواد بسیا او رفاه لپاره دا کار وکړ. موږ همیشه افغانستان د خدمت کړی. ملګرو اصلي خبره په څه کې ده؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې په جریان پوه شئ. د پښتون ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. مونږ له رازه پرده پورته کړې. حقیقت څه ده؟ ولې د استعفا ورکړه؟ اشرف غني د کمپاین په وخت کې اول یې اجرایه ریاست اختار ورکړی و چې له منځه یې وړم. نو له دې معلومیږي چې اجرایه ریاست سره هغه وزارتونه چې د عبدالله په لاس کې دي هغه به هم له منځه ځي. او بله مهمه خبره دا ده چې دوی به دې پوه دي چې غني ډېره رایه وړې ده او د آینده رئیس جمهور ده. مخکې له دې څخه چې غني له چوکۍ لرې کړي دوی کوشش کوي چې خپله صحنه خالي کړي. اوس صلاح الدین رباني د خپل شرم پټولو لپاره وایي چې ما له غني سره سیاست وکړ. نور قضاوت تاسو وکړئ. راځئ چې رباني په استعفا لیک کې څه ویلي دي او په غني کوم تورونه پورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی دی. ښاغلي رباني 5 کاله وړاندې د بهرنیو چارو وزیر ونومول شو. 3 کاله وړاندې د افغانستان ولسي جرګې له نوموړي د اعتماد رایه بیرته واخیسته. خو ښاغلي رباني تر اوسه د دې وزارت سرپرست و. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې دمه د ښاغلي رباني د استعفا د منل کېدو یا رد کېدو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هغه هم تورونه ته ځواب ویلی چې د په استعفا لیک کې لګول شوي دي. حکومتي سرچینې BBC ته ویلي ولسمشر محمد اشرف غني لا هم په جاپان کې دی او سبا پنجشنبه هیواد ته ستنیږي او راتلو وروسته به په اړه د ارګ دریځ اعلان شي. صلاح الدین رباني نن چهارشنبه خپل استعفا لیک چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته لیکل شوی دی پر خپل شخصي فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. د نیوکه کوي چې په تیرو 5 کلونو کې د ملي وحدت حکومت کاری فضا سمنه وه. په دې استعفا لیک کې په غیر مستقیمه توګه پر ولسمشر غني او ارګ نیوکې شوي دي چې په حکومت کې موازي جوړښتونه رامنځته کړي او مهمې دولتي ادارې له صحنې لرې ساتلي دي. ښاغلي رباني لیکلي دي د کار په موده کې څو ځله د اصلاحاتو په نامه د بهرنیو چارو له وزارت سره تعصبي چلن شوی او دې کار د ټولنې یووالي ته زیان اړولی. ښاغلي رباني لیکلي 5 کاله د ملي د ګټو د نظام ساتلو او د ټولنې د ویشل کېدو د مخنیوي لپاره دا ټولې ستونزې وزغملې او خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس چې د ملي وحدت حکومت موده هم پای ته رسیدلې نو دوی له خپلې دندې استعفا کوي. د افغانستان ولسي جرګه د 2014 کال په نومبر میاشت کې له صلاح الدین رباني له دې کبله د اعتماد رایه بیرته اخیستې وه چې د بهرنیو چارو وزارت خپله ټوله کلنۍ بودیجه نه وه لګولې او په مالي چارو کې روڼتیا نه وه. صلاح الدین رباني د افغانستان د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني زوی او د اسلامي جمعیت ګوند مشر نوموړی د خپل پلار له وژل کېدو وروسته د دې ګوند مشر ونومول شو. ملګرو ستاسو نظر د صلاح الدین رباني استعفا په هکله څه ده؟ نظرونه مو راسره شریک کړئ. هایا دی د اشرف غني څخه وډار شو او یا یې استعفا خپله ورکړه؟